ته ولې ژاړې ولې؟ زال بھائی تاسو ته لار جوړه کوم زما دپاره اواز اوچت کړئ زما ژوند خراب شو تاسو ته ریکویسټ کوم د دې هلک نوم عدنان دی د ده پلار نوم نوشاد دی د ده یو ورور نوم شهزاد دی د بل ورور نوم یې سیلاب دی یو ورور نوم یې زهیب دی د زما ویډیوګانې د ما بلیک میل کوي اور د نن زما هر څه اپلوډ کړل هرڅه باندې نن چې څنګه زما زندګي تباه ده چې د نورو د لوریانو زندګي بچ شي زه تاسو ته اپیل کوم چې زما لپاره اواز اوچت کړئ خدای ته وګورئ اور دا اوسېږي په پنډۍ کې دا هلک په خپله په قطر کې دی دا په ګروپس کې زما هر چیز شیر کو زما کور ته هر چیز ته ولېږله زما ورور ته زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې زما ویډیو ته څومره زر شیر کولی شي شیر کړئ دا په ګروپس کې زما هر چیز شیر کو زما کور ته هر چیز ته ولېږله زما ورور ته چې د نور چا خویندو عزت نیلام نشي ټول خلک ګوره دا ویډیو اوري مونږ تاله اواز مطلب اوچتو ته ریلیکس یا تا رول ژوندی دی مونږ در سره یو مطلب دی هلک چې دی ډېر ټایم نه انم سره مطلب خبرې کولې بلیک میل کوي قسم قسم ویډیوز تصویران ورسره دي دې ته وایي چې داسې چلو کا او داسې چلو کا او ما ته اکاونټ راکا خپله په قطر کې ناست دی د دوی کور والا د ټولو د دمکیانې ورکوي دا غریب ډیره زیاته تنګه کړې ټولو نه پیدا خو که دا ویډیو ټول شیر کوي پولیس والا وي څوک هم وي هغوی له دا پکار دي چې په ریزلټ تر سره ایکشن والي چې کوم ځای پورې شیر کولی شي شیر کوي زما ژوند خراب شو زما وروڼه لاړل زیده زما کور ته ویډیو لاړه زما نورو خویندو ته ریکویسټ دی چې خدای ته وګورئ په چا یقین مه کوئ زما د سره 2 کاله ریلیشن و ما په پردي کور کې کار کړی ما دی دومره غلط کارونه کوي وروره زه تاسو ته لار جوړه کوم زما لپاره اواز اوچت کړئ ته پته زما د لاسه د نورو خلکو عزت به شي د چا د لور عزت به شي چې بل هلک داسې کارونه کوي د لپاره زما لپاره اواز اوچت کړئ دا به زما لاس لای وي دا هلک په قطر کې پاتې کېږي څه نوم یې دی عدنان خان د ده نوم دی دی کوستانیان دي عدنان خان نوم دی په قطر کې څوک هم پیژني وروره دا کابو کوي پولیس ته رپورټ کوي د ده موبایل وای چک کوي د سره موبایل کې کوم قسمه ویډیوز دي د دې زر گرفتاره شي که دې جنۍ له څه چل وشو که دوی ته علاوه ریلیکس یا موږ در سره یو ټینشن والا دې کې ستا غلطي نشته دا مطلب دا بړوا هلک چې دی تا بلیک میل کوي خو ده ته پته نشته چې وروره د دې که بیا تا نه به تپوس کېږي ته جاړه ما ته موږ ټول در سره یو زه تاسو ته ریکویسټ کوم خدای ته وګورئ عزت خو زما هسې لاړ د انسان زما کور والا له اوس تکلیف شروع اوس به زما ورور به څه کوي زه به کله ته به خپل ښځه او بچي مړه کړي زما د لاسه زما د لاسه زما کور به تباه شي خدایه دا څه دي ما خو زه د دونه غټه ګناه نه وه کړې چې دې انسان ماله دونه غټ زما عزت یې نیلام کړی دا د ویډیو د ده کور والا ته ورسوئ د ده کور والا ته به ته ولیکي د دې زوی څه کړي دي د کور دا خبرې تاسو اورئ زه ورسره په وټساپ هم رابطه یم دا ډېره زیاته وختي لاسې د 4-5 ګنټې وشي دې له زه وایم ریلیکس ته جاړه ما موږ در سره یو زما د ورور زوم د ملګري دې ټولې ورکې اډ کړې زما ورور به څه سوچ کوي زما خور څه کوي خو هغه هلک بلیک میل کوي هغه وایي زه به داسې وکړم کله وله ویډیو تصویران روته لیږي کله د وټساپ ګروپ جوړ کړي خپله په قطر کې ناست دی او هغه وایي د سره زه کانټیکټ ختم کم دی ما بلیک میل کوي زه درته وایم زما زندګي نشته زما زندګي الریډي ډېره خرابه چلېږي خو دا انسان ما نه پیسې واخلي دا بله زما نه 600 روپۍ اخیستې زما خبره ده ما سره ثبوت هم پروت دی پیسې رانه واخیستې ما ورته نن وویل چې زموږ کور کې وړه نشته ما له پیسې را ماته وایي زما نه اخیست که تاسو یقین نه وي زما د نوم څخه لفظ استعمال کو زه به تاسو ثبوت هم وښیم زما ژوند ډېر خراب شو خدایه زما دپاره اواز اوچت کړئ زه تاسو ته ریکویسټ کوم زه تاسو ته لاسونه جوړه کوم څومره چې ادارې دي په کې پي کې کې دا په کې پي کې کې موجوده ده نور هر څه چې ادارې غواړي هر څه معلومات کولی شي د دې جنۍ فوراً حفاظت دې وشي
او دا کوم الک چې دی دا هر قسم بلیک میل کوي، دې نه پیسې غواړي، دې نه طرح طرح ډیمانډونه کوي، د دې ویډیوز تصویرانې ویستې دي، کله چاته ښیي کله چاته ښیي، داسې ګیره کړي چې د دې حالاتو له تاسو وګورئ، دې غریب له مطلب د دې د شکل نه تاسو له پته لګي چې مطلب دا څومره ډپریس کړې ده. وروره زما لپاره آواز اوچت کړئ، زما دنیا هر څه ختم دي، ما ته د مرګ نه علاوه سم نه ښکاري. تاسو ته زه لاسونه جوړه کوم، تاسو زما لپاره آواز اوچت کړئ، تاسو ته بار بار وایم. دا تاسو واورېدل، دا ویډیو که چا سکرین ریکارډینګ کړی که هر څه کړي، دا ویډیو شیر کوي، انم ډېر سخت پریشانه ده. د هغې خبرې تاسو په خپله واورېدي، خپله وایي چې یاره یو کس دی ما بلیک میل کوي، په قطر کې دی، نوم یې واغشتو، هر څه ووایي. د هغې کس دومره فیملي نشته چې ده نه تپوس وکړي چې یوه جاهله ته څه کوې. زه صحیح ده، زه لایف اوس کټ کومه، خو تاسو ټول نه دا ریکوست دی چا ویډیو کړي ویډیو شیر کوي چې ادارو ته ورسي، د دې حفاظت ته وکړلی شي، خاندان ته ورسي چې هغوی دې غریبې ته هغوی څه ونه وایي، هغوی دا بړوا دا انسان کابو کړي او هغه نه تپوس وکړي د دې پکې څه ګناه ده. دا وایي چې د 8-9 کاله مخکې زه وړه لکه چا بلیک میل کړی، خو دا په ښه بد هم لکه نه پوهېده. د دې پلار وفات شوی دی او دا په بل پردي کور کې دا کار کوي، پوه شوې، او د ډېر ټایم نه بلیک میل کوي، ډېر ټایم نه بلیک میل کوي. ستا حفاظت ته څوک ضروري، پولیس ته ووایو، څه ته ووایو، خو به دې دغه وي چې زه دا هلک له مینت او زاري کوم چې مه شیر کوه، مه لیږه زما فیملی ته. خو هغه دغه کار وکړو زما رونو ته وټساپ باندې او په هر څه باندې، لکه وایي زما تصویران ولېږلو، څه تصویران یې پکې ایډیټ کړي دي لکه دروغه نه. خپله اوس ادارو سره کوم چې ما سره کانټیکټ کړي پاکستان کې، زه هغه ټولو ته لیږم چې فوري ټو فوري په دې باندې ایکشن والي. بیا لږ ساعت پس لایو راځم. الله په امان.